ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونو ته. لومړی خبر: د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ پلاوی روسي هیواد ته روان شو. مسکو ناسته کې د ګډون ترڅنګ به افغان پلاوی د ناستې په څنډو کې د ګڼو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزې او څو اړخیزې خبرې ولري. دغه غونډه د روانې اکتوبر میاشتې په 20 نیټه په مسکو کې جوړیږي او د افغانستان په اړه به بحثونه کیږي. دویم خبر: د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار حمدالله مهم او د سولې په چارو کې د دولت پخوانی وزیر سید سعادت منصور نادري له افغانستانه تر تېښتې وروسته د لومړي ځل لپاره د لندن ښار په شمالي برخه کې په یو قیمتي جټي موټر کې د سیاحت پر مهال لیدل شوي دي. دریم خبر: تاجکستان د افغانستان سرحد ته نږدې پوځي تطبیقات پیل کړل. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4,000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډلهییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې دا تمرینات به د شنبې تر ورځې پورې دوام کوي. څلورم خبر: قزاقستان له افغانستان سره د 15,000 ټنه وړو مرسته کوي. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو پر مهال د ګڼو سیاسي او دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15,000 ټنه وړو مرسته کوي. پنځم خبر: افغان کرکټ ملي لوبډلې خپله تمریني لوبه وبایلله. افغانستان د کرکټ د شلوریزو لوبو د نړیوال جام په تمریني لوبو کې خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایلوده. لوبه لومړی جنوبي افریقا پیل کړه او په 20 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 146 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې په 20 اورونو کې یوازې 104 منډې وکړلې او ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلې وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.